الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دما محترم مؤمنان ورونو، په تیر اتم درس کې موږ د داخلي امنیت په باره کې خبر وکړه او د نن نهم درس موضوع ده له بیروني خطراتو څخه د امن او د حفاظت انتظامات او ترتیب. الله عز وجل په خپل عظیم کتاب کې راته فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تاسې تیار کئ ای د مؤمنانو مشرانو مسیرانو، ای په سر کې او په رأس کې د حکومت او د نظام مشره، که د امیر په نامه یادیږي، که د رئیس جمهور په نامه یادیږي او که د پاچا او د سلطان په نامه یادیږي، خو چې مسلمان یې په تا باندې فرض عین ده چې ته به د خپل رعایت د حفاظت لپاره له بیروني خطراتو څخه قوت تیاروي چې هغو ته امن ورکړي. او دا قوت په 5 مواردو کې خلاصه کېدای شي. اول مورد د دې قوت چې ډیر ضروري ده هغه دا ده چې حکومت به خپل رعایت او خپل ملت له ځانه سره لري، یعنی د ده رعایت به له ده څخه راضي وي، د حکومت له مسؤلینو څخه، د حکومت له ذموارانو څخه د خپل رعایت راضي وي، خوشحاله به وي او حکومت به د عدل حکومت وي. هغه وخت خوشحاله کېدای شي. نو که چېرته رعایت نه وي بیا ټول وسایل بیکاره دي او معطل دي. او دوهم اقتصادي قوت لرل، اقتصادي طاقت مهیا کول، دا قوت ده. که اقتصاد په یو نظام په یو حکومت کې نه وي او یو رعایت له اقتصادي پلوه په ځان بسیا نه وي، بیا هغه هیڅ انتظام دی خپل امن دپاره د خپل حفاظت دپاره نشي کولی. ځکه خو الله سبحانه وتعالی فرمایي وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ای مؤمنانو، تاسې په هر شعبه کې چې اوسیږئ تاسې انفاق کوئ، زړه خلاص لرئ او ولات امورو هغه اقتصادي مشینونه په کار راولئ، که هغه د زراعت مشین ده، که هغه د صنعت مشین ده، که د تجارت مشین ده، که د معادنو د ذخایرو هغه د وسایل دي، دا په کار باندې راولئ او خپل ملت ته د اقتصاد برابرۍ وکئ، اقتصاد قوي کئ. او ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تاسې له خپله لاسه ځانونه هلاکت ته مه اچوئ. که تاسې اقتصادي وړتیا ونه لرئ په ځانو کې او یو نظام و یو حکومت اقتصادي وړتیا ونه لري، یو رعایت په ځان باندې بسیا نه وي، هغه بیا هیڅ طاقت د خارجي هجماتو، د خارجي تجاوزونو، یرغلونو په وړاندې باندې نشي لرلی. او دوهم د مسلمانانو ذمواري ده او خصوصا ولات د امور ذموار دي چې د عصر و د وخت له تقاضو سره سم ټول قسمونه د جهادي او جنگي وسایلو وسایطو، که هغه بحري دي، که هوایي دي، که زمیني دي، هغه ولري. او څلرم د بشري قوې روزلو ته طاقت ویل کیږي. یو نظام و یو حکومت به داسې یو صف لري لکه په نن عصر کې چې موږ امنیتي قواوې ورته وایو، که هغه وزارت دفاع په شکل کې، د وزارت داخله په شکل کې او د امنیت دولتي په شکل کې، دا قوت به لري او دا بشري
روزنه به لري او وړتیا به لري چې د خپلو ضرورتونو د خپلو حدودو حفاظت کولای شي. او پنځم یو صحیح منظم او مدبرانه نظم و انسجام دا په ولایت امورو باندې فرض عین ده چې د خپل رعایت د حفاظت لپاره به داسې تدابیر سنجوي چې د دښمن له هر قسم خطراتو څخه محفوظ پاتې کیږي. طویل المدته، قصیر المدته او متوسط المدته پلانونه به لري د هغو دپاره، او داسې عجولانه اقدامات به نه کوي چې د یو معمولي او موقتي تعرض په وړاندې باندې خپل ټول نظام او خپل ټول ملت تکه تکه کی او ټوټه ټوټه یې کی. ژوندی مثال د فلسطین او د غزې د نااهله مشرانو هغه بېځایه اقدامات وو چې نن ټوله غزه او فلسطین او بیت المقدس لوټې لوټې سو او هر څه یې تالا و الا سو. دا د هغو د هغه موقتو عجولانه احمقانه اقداماتو نتیجه وه. الله جل جلاله دې موږ ته صحیح تدبیر او صحیح شعور را نصیب کړي چې موږ د خپل ملتو د خپل نظام د ساتنې لپاره یو صحیح تدبیر ولرلی سو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان